کابل کې د منځني او لیسې دورې ښوونځیو د تړلو په غبرګون کې زده کوونکو څه وکړل؟ دا چې څنګه ټول یې حیران کړل، ویډیو وګورئ تر څو خبر شئ. ځینو ښځینه ښوونکو او زده کوونکو شنبه د وري پر شپږمه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د تړلو په غبرګون کې لاریون کړی دی. هغوی چې په صدارت څلور لارې کې یې لاریون کړی دی، د اشتسو ورځپاڼې له خبریال سره په خبرو کې د دغه لاریون موخه د سرپرست حکومت له هغې پرېکړې سره چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د تر بلې خبرتیا پورې تړلي پاتې شي مخالفت یاد کړی دی. په دغه لاریون کې یوې ښوونکي وویل د نجونو ښوونځیو تړل د استعدادونو وژنه ده او دا چاره د نجونو زده کوونکو پر روان ناوړه اغیزه کوي. هغوی له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د نړیوال شرم څخه د خلاصون او د نجونو د اسلامي حق په توګه د زده کړو لپاره د له خپلې پرېکړې لاس په سر شي. دغه لاریون کې ځینو زده کوونکو نجونو وویل چې اسلام کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته. په لوشه کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي او د دغه لاریون ګډونواله وایي چې د نجونو د ښوونځیو تړل سیاسي انګیزه لري، نه شرعي. هغې ټینګار وکړ چې سرپرست حکومت د نجونو د زده کړو د حق په یرغمل نیولو سره غواړي چې خپلو سیاسي موخو ته ځان ورسوي. دا باید ووایم چې د سرپرست حکومت له لوري د منځنۍ او لیسې دورې د نجونو ښوونځیو د تړلو له کبله پراخ نړیوال او کورني غبرګونونه ښوول شوي او غوښتنه شوې ده چې ژر تر ژره دې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. تاسو د دغه ډول لاریونونو په اړه څه ویل لرئ؟ له دې وروسته باید څه وشي؟ د هر څه په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا یو بلې ویډیو د خدای په امان.